سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو، نن زموږ ویډیو ډیره مهمه ویډیو ده. زموږ دا ویډیو تر پایه وګورئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي ویډیو ټولې نه مخکې تاسو ته در ورسي. دوستانو، یو ورځ یو ښځه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لا راغه او ورته یې وویلې چې زما خاوند ټوله شپه تهجد کوي او سحر ټوله ورځ روژه نیسي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې زه پوه نه شوم. هغې ښځې ورته بیا وویلې چې زما خاوند ټوله شپه تهجد کوي او ټوله ورځ روژه نیسي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویلې چې زه پوه نه شوم. په خوا کې ورسره کاف رضی الله تعالی عنه ناست و. هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې دا د خپل خاوند شکایت په صحیح انداز سره کوي. د دې مطلب دا دی چې د دې خاوند ټوله شپه تهجد کوي او ټوله ورځ روژه نیسي، یعنی دې سره کوروالی نه کوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کاف رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې د دې فیصله ومته وکړه. کاف رضی الله تعالی عنه د دې خاوند روغوستو او ورته وویلې چې ته د رښتیا دا کار کې. نو هغه اعتراف وکړو او ورته وویلې چې او زه همدارنګې کومه. کاف رضی الله تعالی عنه هغه ته حکم وکړو چې ته به هر 3 ورځې پس خپلې مېرمنې سره کوروالی کې 3 ورځې خپل عبادت کوه، د هغې نه پس یو ورځ به ته خپلې مېرمنې سره کوروالی کې. چې کله دوی لاړل نو عمر رضی الله تعالی عنه کاف رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې تا ولې 3 ورځې ټیم دی له ورکو. نو کاف رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ما ځکه 3 ورځې پس دی له حکم ورکو چې دی کوروالی وکړي، ځکه چې هر انسان ته د 4 ودونو اجازت دی او کله چې انسان 4 ودونه وکړي نو د 4مې ښځې 3 ورځې پس نمبر راځي او بیا د هغې نه پس د لومبۍ ښځې هم 3 ورځې پس، یعنی چې یو سره کوروالی وکړي او چې بیا د هغې نمبر راځي نو دې کې 3 ورځې تېرېږي. نو ما ځکه دی له 3 ورځې پس د کوروالی حکم ورکو. یو ښه خبره بل انسان ته رسول صدقې جاریه ده. نو امید لرم دوستانو چې تاسو زموږ دا ویډیو شیر کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته نه هم ګټې واخلي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.